سماؤنا تنفذت. استاد محترم، تاسو د اقوام متحده یادونه وکړه چې دوی ته هغه زراعتي ځمکې ورکړل شوې او دوی د رایګیري او هر څه مکمل هغه کومه اجنډا چې دوی ته پر دې تر شا درلودله، خو صرف رسنیو ته یو دروغ له وجې چې یو ټو سټیټ سلوشن مخې ته کړي او خلک هغه کې او په 18 دقیقو کې یو حکومت مکمل په رسمیاتو پیژني، بیا چک سلواکا پاسېږي، دوی ته اسلحې ورکوي، دوی ته فوجونه جوړېږي، دوی ته همکاري کېږي، دنیا د دوی طرف ته ولاړه ده. نو دغه ټولو سره بیا ولې په دې منطقه کې امن رانغی؟ اصل کې داسې ده چې اسرائیل په دې باندې اکتفا نه کوي چې اقوام متحده ورته کومه ځمکه ورکړې وه، نه اسرائیل په دې باندې اکتفا کوي او نه مکمل غرب او امریکا په دې باندې اکتفا کوي، بلکې دوی د هغې نه پس هم کوشش کړی دی چې دا کم 40% ځمکه فلسطینیانو ته ورکړه شوه، د دې 40% 15% ځمکه دا بیرته اسرائیلو تر نن تاریخه پورې د فلسطینیانو نه اخیستې ده. صحیح ده، یو خبره. دویم دا ده چې دوی به په وړه خبره باندې فلسطینیانو باندې ظلمونه کوي. لکه مثال له خبرې په کال 1980 کې یو اسرائیلي ټرک راولګېده، یو اسرائیلی او یهودي و او هغه سره یو ټرک و، فلسطینیان څلور فلسطینیان په یو موټر کې سپارو، موټر باندې ټرک وخیجو، هغوی شهیدان کړل. ولې؟ بغیر د دلیل نه. د دې په خلاف باندې مسلمانانو مظاهرې وکړلې، 6.5 کاله مسلمانانو مظاهرې وکړلې چې دوی ته ولې اخر انصاف نه ورکولی کېږي، یا ولې د دوی په حق کې څوک خبره نه کوي. دلته انسان وګوره هغه ووژنه، هلته انسان وګوره هغه ووژنه، یو دغه نه واخله. یا که مثال له خبرې کوم فلسطیني کوم یهودي ووژي، مثال له خبرې د پولې په غاړه باندې یا یو ځای کې، د هغې طرف نه یهود راپاسېږي، هغوی بمباري کوي، په انتقام کې د یو په بدل کې 20 وژني، د یو په بدل کې 50 وژني. په همدې ترتیب سره چې کله هم د ټرک حادثه رامخې ته شوه، نو مسلمانانو مظاهره وکړله. د مظاهرې نه پس تقریبا 6.5 کاله مظاهرې وشولې. په دې 6.5 کاله مظاهرو کې چې دا مسلمانانو په خپلو ځمکو باندې کولې، تقریبا 183 اسرائیلیان وژله شوي دي په دې مظاهرو کې، او په مقابل کې مسلمانانو کې 11,900 مسلمانان وژله شوي دي، شهیدان شول. دغه 11,900 مسلمانان دوی شهیدان کړل. همدغه راز په وړه خبره باندې یو وړه خبره باندې بیا چې د مطلقې منطقي سیل کړلې، بندې به یې کړلې، په هغې باندې به یې بندیزونه ولګول، تجارتي بندیزونه به یې پرې ولګول، خوراکي لارې به یې پرې وتړلې. نو دغه لوبه دوی مسلسل کوله. یا مثال له خبرې د دې په مقابل کې، د یهودو په مقابل کې یو مسلح 2 قسمه مبارزې بیا شوي دي د 1940 نه پس. یو چې دی PLO کړې ده، چې د یاسر عرفات تنظیم و، چې دوی به کوشش کوي چې د عدم تشدد په لاره باندې، یا یو داسې لاره چې یو سیکولر لاره باندې، چې دوی د فلسطین حمایت کوو او د یهودو مخالفت به کوو. د دوی غټه ایجنډا دا و چې اقوام متحده کوم اسرائیل او یهود فلسطین تقسیم کړی دی، بس باید چې هماغه 1948 حساب باندې چې د خپلو کې سره پاتې دغه فلسطین چې موږ د 40% مسلمانانو ته راکړه شوی، باید همدا وي. د دې نه موږ نه دې نه اخلي، موږ هم ترې نه اخلو. د یاسر عرفات دی یا د PLO چې دی ستره غوښتنه دا وه. البته بیا یو بل تنظیم جوړ شو چې د حماس په نوم باندې، یا د مسلمانانو یا هغه تنظیم چې دوی اصل کې نظریه د اخوان المسلمین نه اخیستله، او یا مخکې چې موږ څنګه ذکر وکړو د عز الدین قسام نه دوی نظریه اخیستله. دوی مسلح جدوجهد شروع کړ، دوی مسلح مبارزه کوله. دوی ویل چې د 40% خو زموږ دا نور چې کومه 55% ځمکه اسرائیلو ته ورکړه شوې، دا په کوم قانون باندې ورکړه شوې ده؟ یعنې کوم نړیوال قانون باندې یو هیواد په 2 حصو باندې ټوټه کېدلی شي؟ آیا کوم داسې قانون شته دی منځ کې چې دغه شرایط یا دغه حالات یا دغه لارې رامنځته شي او د هغې نه پس به چې دی بیا دا تقسیمیږي؟ نه، هېڅ لارې نشته دی. نو په دې خاطر باندې دې تنظیم چې د مسلح جدوجهد شروع کړ، کار یې شروع کړ. بیا د دې تنظیم چې د حماس اولنی مشر د شیخ یاسین په نوم باندې و، چې هغه ځینې شاګردان ورسره و، ځینې خلک ورسره و، چې هغوی به په یهودو باندې حملې کولې، یا به یهودو چې کوم ځای کې مسلمانان تعذیب کړل، دوی به انتقام اخیسته، دوی به بدل اخیسته. نو هغه تنظیم چې د حماس و. بیا په کال 1993 کې PLO یا یاسر عرفات چې کوم تنظیم و، دوی د اسرائیلو سره مذاکرات وکړل،
او دوی ورته ویل چې تاسې موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ به تاسې په رسمیت وپېژنو، خو په بدله کې به تاسې د ویسټ بینک چې کومه منطقه ده، یو خو غزه ده یو طرف ته، بل ویسټ بینک دی، دا چې کومه منطقه ده د دې نه تاسې خپل ټول خلک وباسئ. خو اسرائیلو کله هم دا معاهده سرته ونه رسوله. اسرائیلو نه فلسطین په رسمیت وپېژنده او نه هغه منطقې نه چې د خپل خلک وویستل، بلکې اسرائیلو به کوشش کوو چې د حماس یا د نورو ډلو یا د خپله د فلسطین چې کوم مشران دي، مخور خلک دي، هغوی په نښه کړي. لکه مثال له خبرې په کال 1996 کې شاوخوا کې په اردن کې د حماس یو مشر چې په هغه باندې داسې یو قسم ته زهر د شیندلو پلان جوړ کړ چې هغه د انسان پوستکي سره ولګېږي نو دې سره انسان مړ کېږي. دغه مشر خالد مشعل نومېده. نو 2 اسرائیلي یهودیان لاړل په اردن کې د مشعل د کور مخې ته، چې کله مشعل د موټر نه راوځي او خپل کور ته دننه وځي، په دغه وخت کې په ده باندې چې دی دا تیزاب وشیندل، دا زهر یې وشیندل. دا زهر چې وشیندل نو په دغه وخت کې یو کس وتښتېد، یو کس چې دی هغه ونیولی شو او هغه سره په لاس کې یو بل یخ مشروب و، لکه مثال کوکا کولا وچښه ورسره و، د زهرو نه پس پې مستقیما هغه شیندل، تر څو د خلکو دا فکر بدل کړي چې یو سړی دی هغه په یو پیپسي بوتل دی یا یو کوکا کولا بوتل دی، په هغې باندې چې دی یو مشر کالي خیرنول غوښتل یا یو قسم د توهین یې کوو، هغه په اصل کې هغه تیزاب هغه زهر و. نو یو یهودي وتښتېد د دې حادثې نه پس، او بل یهودي چې دی هغه ونیولی شو. چې ونیولی شو د اردن حکومت اسرائیلو ته رسما وویلې که چیرې تاسې د دې دوا علاج یا انټیډوټ یا د دې زهرو علاج موږ ته رانه کړي، موږ ستاسې دا یهودي پنسي کوو یا دا ستاسې یهودي په اعدام کوو. نو بیا یهودو یا اسرائیلو چې دی د هغې دوا علاج د مشعل دپاره اردن حکومت ته ورکړل. اردن حکومت چې دی د هغه علاج په دې انټیډوټ باندې یا د زهرو په علاج باندې وکړل. نو دغسې حادثې مسلسل روانې، یو فلسطیني به چې دی په یو اسرائیلي باندې د تیږې ګزار وکړو، د هغې طرف نه به چې دی فایرنګ به شروع شو، یا د رمضان وخت په مسجد کې به چې د 19 لنې فلسطینیانو باندې به یو دم یو کس راولګېده، شهیدان به یې کړل، یا به چې دی په یو ځای کې به یو ماشوم پر ډز باندې وویشته، نښه به یې پخه کړه. تر کال 2023 پورې مسلسل دا واقعي کېدلې، په دې کې ظلمونه روانو، په دې کې انتفاضې روانو. بل اخر حماس هم داسې یو پلان ته مجبوره شو چې هغوی په خپل غزه کې چې دا غزه ډېره زیاته وړه شوې وه چې 20 کیلومتره تقریبا پلنوالی لري او 40 کیلومتره د اوږدوالی لري، په دې کې 1540 کیلومتره تونلونه مختلفو طریقو باندې دوی وکنستل، په دې کې ذخیرې د کلونو راهیسې جمع کړلې چې آخر دوی هم وژلی کېږو، خو هسې نه وژلی کېږو، یا یو ځل وژل او یا چې دی رفته. نو دوی هم بالاخر مجبوره شول چې په 2023 کې د اکتوبر په میاشت کې په اسرائیلو باندې یو حمله وکړله. خو دغه حملې دپاره هم یو ناشنا یو قانوني خبره چې نړیوال قوانینو کې کم خلک ماهرین دي هغوی کوي، هغه دا ده چې مسلمانانو په کومو ځایونو باندې یا حماس چې په کومو ځایونو باندې حملې کړي دي، دا هغه ځمکې دي چې اقوام متحده د 1948 نه یا 1940 نه پس دا مسلمانانو ته ورکړي دي، دا د دوی حق دی. او چې کله هم یو ځمکه ستا حق وي او تا نه یو څوک قبضه کړي او په هغې باندې ژوند کوي یا په هغې باندې اوسیږي، نو تا ته نړیوال قوانین دا اجازت درکوي چې ته مسلحه مبارزه یا مسلح جدوجهد د هغوی په خلاف باندې وکړي یا جهاد وکړي یا چې یا ملټري ډیفنس یا دفاعي فوز وکارې ته هلته. نو مسلمانانو هم په اکتوبر په میاشت کې چې کومو ځایونو کې حملې کړي دي یا په کومو ځایونو کې چې دوی کار کړی دی یا عملیات کړي دي، هغه ټول هغه ځایونه دي چې هغې کې سیټلرز وو یا هغه خلکو چې یهودو په ظلم باندې دا ځمکې نیولې. یعنې نړیوالو قوانینو کې مسلمانانو داسې نه دي کړي چې په پردۍ ځمکه باندې دوی تعرض کړی دی ورغلي دي، بلکې دوی د 1948 د قوانینو مطابق خپلو ځمکو باندې مبارزه وکړله چې زموږ په ځمکو باندې تاسې قابض یاست، موږ ستاسې د قبضې په خلاف باندې مبارزه کوو. نو د دې په بدل کې اسرائیل راولګېدل، ټوله غزه چاڼ کړله، په ټوله غزه باندې هر لیشت باندې بمونه وورول، په لکونو ټنه بمونه په دې باندې وورول، په دې کې ماشومان شهیدان کړل. اوسه پورې شهادتونه د 38,000 نه زیات دي. ټول د غزې عوام یې راټول کړل
یو مختصر غونډې د رفع سره خوا کې یو مختصر غونډې ځای ورته وکړه چې تاسې په دغه ځای کې اوسېږئ، بیا دا ټولې ځمکې بمبار کړلې، تونلونه یې بمبار کړل، د دې دپاره یې پلانونه جوړ کړل مختلف قسمه، خو تر اوسه پورې دوی په خپل پلان کې کامیاب شوي نه دي. که چېرته الله مکړه دوی دا ټوله غزه هم ختمه کړي، خو د ټوله دنیا مسلمانانو په زړونو کې د فلسطین قضیه، د ځمکې قضیه، د بیت المقدس قضیه دا ژوندی ده او دا به تر قیامته پورې ژوندی وي. او همدغې قضیې ختمولو دپاره اسرائیلو ډېر غټه سطحه باندې کوششونه وکړل چې د ټولې نړۍ سره خپلې اړیکې جوړې کړي او دا د مسلمانانو د زړونو نه دا قضیه وباسي، خو تر اوسه پورې هغوی نه دي توانېدلي په دې باندې او نه به توانېږي، بلکې دوی اسرائیلو ډېر غټه سطحه باندې نقصان وکړ. په اروپا کې اوس وختونو کې خلک چې د اسرائیلو او د فلسطین قضیه ګوري نو ډېر داسې حیرانېږي او خلک اسلام ته روان دي. خلکو ته یعنې د یهودو هغه اصلي څېرې ښکاره کېږي، خو یهود مسلسل د عوامو نه، د حامله ښځو نه، د پیغلو نه، د سپینګیرو نه انتقام اخلي، هغوی بمباروي، په هغوی باندې یعنې چې کوم خیریه مواد د ټوله دنیا نه هغه خلکو ته راځي، هغه چې د مصر کې ورباندې ودرولي دي هغه نه راپرېږدي د دوی ځمکو ته. او هغه غزې یو وړه غوندې پټۍ جوړه کړې ده، هماغه پټۍ دوی دونه بمبار کړله چې په هغې کې په شمار باندې یو څو بلډینګونه دوی روغ پرېښي دي، نورو ټوله ختمه کړله. نو دا نن وخت کې د اسرائیلو حال دی. او چې آخر حالت ته ورسیږي چې ځمکې ته نیول کېږي او دومره ظلم وي، مرګ خو خاص مرګ دی، یو د ضلالت مرګ دی چې ته هلته کور درنه نیول کېږي، فامیل دې ویستل کېږي، په زوره کور درنه اخیستل کېږي، بیا هلته ښارګوټي جوړېږي، بیا هلته دفاعي دیوالونه جوړېږي، بیا هلته ټول خدمات یې، خو ته د اقل دغه انسان په صفت حق نه لرې چې ته چېرته سفر وکړې، بل ځای ته لاړ شې، یا تعلیم او نورو موضوعات. او دکې یو مهمه خبره ده اخی چې ستاسو خبره نیسمه، که موږ تاسې چېرته وګورو چې کله هم د غرب په یو ځای کې مفادي که نه په بل هېواد کې، نو هلته به د یو وړوکي ماشوم په سر باندې یا د یوې وړې ماشومې په سر باندې یا د یو ځوان په سر باندې یا د یو سندرغاړي په سر باندې به په ټوله نړۍ کې یو هېواد بدنام کړي. ټوله نړۍ ته به وایي چې فلانکي هېواد کې یو سندرغاړی او د هغه د زړه هغه نازکې هیلې نه دي پوره شوي او د دې د هیلو سره ظلم شوی دی او د هغې هیلې ماتې کړی شوي دي. خو چې کله د دوی مفاد بیانوي که نه، دوی بیا په 8,000 انسانانو باندې په 10,000 ماشومانو باندې بیا د دوی ضمیرونه، د دوی هغه روحونه، د دوی هغه انساني حقوق نه راویښېږي، د دوی هغه انسانیت بیا نه راپورته کېږي. یعنې دا د دوی د منافقت هغه اعلی کیفیت ده چې د دې نه نور هغه غټ کیفیت نشي کېدلی. دا معلومداره خبره ده. دا بحث بل خوا لاړ نشي. یعنې کله چې دفاع ته راځي، تو فکر وکړه اوکراینیان حق لري چې د روسانو خلاف مبارزه وکړي، دا قهرمانان دي، او بل سړی چې بیا پاسېږي د خپل د خاورې، د خپل د عزت، د خپل کورنۍ دفاع کوي، بیا هغه دا حق نه لري، هغه بیا رسنیو لیبل او یا مختلف نمونه پې هغه کېږي یا هغه تحریم کېږي، او دوی ته بیا په بل دنیا کې چې حد اقل فکر وکړه، کله کله هغه حیوانات په سړک کې تېرېږي، ټول ورته وي چې لاره ورته ورکړي، ځکه چې دنیا ته ځان ډېر متمدنه ښکاره کړي چې موږ دومره با فکر او متمدنه خلک یو چې د حیوان په حقوقو یو ځای کې چې 10,000 ماشومان شهیدانېږي، د دوی کورنۍ مکمل هر څه د منځه ځي، نه تنها په فلسطین کې، په ډېری هېوادونو کې بیا نه د دوی هغه حقوق معلومي، نه بشري حقوق، نه ملل متحدي او نه نړیوال بانکي او نه بیا حقوق بشري، نړیواله ټولنه او دا بشري حقوق او انساني حقوق او د ښځو حقوق او ماشومانو حقوق، دا بیا ټول چپي او صرف نظاره کوي او ګوري د دې مرګ. هغه موضوع چې استاد په 2 میاشتې څېړنه کړې وه چې تاسو ته واضحه شي، راتلونکي نسل ته واضحه شي چې اسرائیل څنګه جوړ شوی دی، فلسطینیانو حقوق څنګه پایمال شوي دي، او دنیا د نړیوال حقوق او دغه ټول معاهدې مکمل موږ په دې سیریز کې تاسو ته بحث وکړو. هیله ده چې تاسو د مطالعې لپاره نور هم څېړنې وکړئ، نور هم خپله تحقیق وکړئ چې موضوعګانې څه دي، هیوادونو کې څه روان دي، نړۍ کې څه روان دي، نړیوال اړیکو، نورو نړۍ قوانین او بشري حقوق په ده باندې تاسو څېړنه وکړئ. موږ غواړو، زموږ هدف همدا دی چې تاسو داسې ځوانان واوسئ چې مطالعه وکړئ، داسې ځوانان اوسئ چې با فکر اوسئ، داسې ځوانان اوسئ چې تاسو د نړۍ په ټولو احوالو نه خبر اوسئ، او داسې ځوانان اوسئ چې د بیت المقدس مینه، د مسلمانانو مینه، د اسلام مینه تل ستاسو زړونو کې. السلام علیکم ورحمت الله.